نور څه ویم یاره نور ماته څه نه ویم محبوب شاه بټاني صاحب حاجي صاحب ور نظم وختي غوښتلی دی نو نور ملګري ورته هم په تمه دي چې کلي کې په هر دیوال لیکلي دي حج دې مبارک شه او په خیر علي هسې دې خبرې ته مې فکر شو ساس پرېږده سندرې ته مې فکر شو وینې مې خدایه تنقید نه کوم زه په چا بې ځایه تنقید نه کوم خدا مې د کعبې سره ویستلی دی او دا مې د روضې سره ویستلی دی دا مې د زمزم اوبه په لاس کې دي دا مې د چینې سره ویستلی دی دا حجر اسود سره ولاړ یم دا مې د هغې سره ویستلی دی نو یا حاجي صاحب واجي صاحب دا څه کې یا حاجي صاحب واجي صاحب دا څه کې ناجي صاحب ماجي صاحب دا څه کې تا خپلې نیکۍ په سینله وکړلې او تا بلا خوارۍ په سینله وکړلې مننه خپلې نیکۍ په سینله وکړلې او تا بلا خوارۍ په سینله وکړلې او تا بې تصویرانو نه سره نه وړه او تاسې روپۍ په سینله وکړلې نه نه دا ریا تا سره خوند نه کوي مونږ پورې خندا تا سره خوند نه کوي ناجي صاحب دا عادت دې ښه نه دی ناجي صاحب دا تا سره خوند نه کوي هر عمل د دې دپاره مه کوه هر څه د نامې دپاره مه کوه مینه د خدای او د رسول جي دا د دیکاوې دپاره مه کوه مینه د خدای او د رسول جي دا د دیکاوې دپاره مه کوه هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوې دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې 2 لکه چې تلم نو لګېدلې وې 3 لکه مې هلته ایسته ورته کړې 2 لکه چې مننه هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوې دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې 2 لکه چې تلم نو لګېدلې وې 3 لکه مې هلته ایسته ورته کړې 2 لکه چې غالمه نو لاړلې او نورې لا په لارې دي روانې دي مننه تلې که راغلي دي ډېره مننه هر ځای به قیسې لکه ماشوم نه کوې دا حساب کتاب به چاته هم نه کوې 2 لکه چې تلم نو لګېدلې وې 3 لکه مې هلته ایسته ورته کړې 2 لکه چې رالمه نو لاړلې او نورې لا په لاره دي روانې دي تلې که راغلي دي خو غلي دي هر څه خدای لیدلي دي خو غلي دي یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي خو غلي دي یو تا د کعبې نه طواف ونه کړو داسې ډېر ښاغلي دي خو غلي دي زه حاجي نامه دې ومونده او ډېره قیمتي نامه دې ومونده هلته دې د حورو تمه مه کوه دلته جنتي نامه دې ومونده زه حاجي نامه دې ومونده ډېره قیمتي نامه دې ومونده هلته دې د حورو تمه مه کوه دلته جنتي نامه دې ومونده زه ګورئ د دې نه خلاف نه یم زه دې د نامې نه خلاف نه یم بس دا یو تصویر له منځه وباسه حج او د عمرې نه خلاف نه یم یا پیره دا پیر را باندې بد لګي دغه سور کافر را باندې بد لګي دا چې په احرام کې دې ویستلی دی دغه یو تصویر را باندې بد لګي نور دې عملونه خدای قبول کړه ټول بل دې دا منځونه خدای قبول کړه ټول دا چې دې په منډو منډو کړي دي دغه توابونه خدای قبول کړه ټول نور بس زما ستا په کار کې څه کار دی صیب ستا زما په کار کې څه کار دی یا منیره غلی شه چاړه به شي ستا نو د ملا په کار کې څه کار دی ډېره مننه دغه 2 شعرونه دي چې ګوله شر او شور له نږدې مه ورځه یا بچي اور له نږدې مه ورځه پلار به مې ویل ته خپل سبق وایه لو مه کوه لور له نږدې مه ورځه مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه دغې سړي خور له نږدې مه ورځه مننه مور به مې ټوپک ته ګوته ونیوه دغې سړي خور له نږدې مه ورځه خور به مې ویل پام د وراني په نیت رورې د چاکور له نږدې مه ورځه ترنم کوم بیا ورسم یا ته زمانه نه خبر نه خبر نه خبر نه جانانا نه جانانا نه خبر نه خبر نه خبر بیا دې را په یاد کې یار و بارانه نه خبر مونږ په پردي جنگ کې 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 مرو افغانا نه خبر نه خبر نه خبر نه جانانا نه جانانا نه خبر نه خبر نه خبر یا بیا دې را په یاد کې
ته زمونږ د برکلي ته زمونږ د برکلي ته زمونږ د برکلي ته زمونږ د برکلي غټ مولانا و غټ مولانا نه خبر نه خبر نه خبر نه جانانا نه جانانا نه خبر نه خبر نه خبر ستا خاني زما په سره ولې خانه نه خبر دو ګوټه شراب وسکې دو ګوټه شراب وسکې دو ګوټه شراب وسکې دو ګوټه شراب وسکې نو بیا د ځانه و بیا د ځانه نه خبر نه خبر نه خبر نه جانانا نه جانانا نه خبر نه خبر نه خبر ته زما د سوي زړه اوري تر مانه نه خبر تا پسې دا ستا منیر 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 مري خو ګرانه ومري خو ګرانه نه خبر نه خبر نه خبر نه جانانا نه جانانا نه خبر نه خبر نه خبر ډېر